بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي دلته زموږ په وطن کې علماو فیصله سره وکړه چې د اختر په ورځ باندې روغبړ کول، شیریني خوړل، کاسې کول دا جایز نه دي. نو اکثرو مشرانو په دې تړون کې معاهده سره وکړله او ځینو کسانو ونه کړله. دغه د اختر په ورځ باندې روغبړ کول څنګه دي؟ دا کاسې خوړل دا څنګه دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د اختر په ورځ باندې د اختر مبارکي دا د صحابو څخه ثابته ده. یو د اختر مبارکي ده، یو د اختر په ورځ روغبړ دی، غاړه په غاړه باندې کېدل، مصافحه یا معانقه. مطلق د اختر مبارکي ثابته ده، او دا چې روغبړ کول دي د اختر په ورځ باندې، په دې اړه باندې بیا هم زما خپل تحقیق دا دی چې دغه روغبړ یو څوک په دې نیت باندې کوي چې دا عبادت دی او د اختر د ورځې ادب دی یا مستحب کار دی، نو په دې اړه باندې امداد الفتاوا په جلد اول صفحه 559 کې لیکلي دي چې یوازې د اول ملاقات په وخت کې بالاجماع دا خبره ثابته ده چې روغبړ کیږي، او د رخصت پر مهال باندې اختلاف شته، ځینې وایي ثابت دي، ځینې وایي ثابت نه دي. بل وخت روغبړ ثابت نه دی د شارع علیه السلام څخه، د پیغمبر علیه السلام څخه بل وخت روغبړ نه دی ثابت. نو که چیرې یو څوک په دې نیت باندې د اختر په ورځ مصافحه او معانقه کوي چې دا یو مستحب کار دی یا ادب دی د اختر یا د اختر د سنتیاتو څخه دی، خو دا کار نسته. او که چیرې یو څوک وایي چې دا زموږ کلتور دی، زموږ رواج دی، دا روغبړ موږ د اختر په ورځ په دې وجه باندې نه کوو چې دا موږ دا عبادت بولو یا دا مستحب عمل بولو، دا صرف خپل یو کلتور بولو، یو رواج یې بولو، دود یې بولو. که کلتور و رواج و دود سی، نو هر کلتور و رواج د شریعت سره په ټکر کې نه، هغه جایز دی. نو دغه روغبړونه دا د افغانستان یو دود و کلتور ګرځېدلی دی. په کلتوري لحاظ باندې خلک یو د بل روغبړونه سره کوي، او که د عبادت په نیت باندې کوي او یا په دې نیت باندې کوي چې دا مستحب عمل دی یا سنت عمل دی، نو دا شی بیا ثابت نه دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.